السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم مه خفه کیږه درنو اوریدونکو. اړیکې مو له الله رب العزت سره ټینګې کړئ، له غیر الله سره اړیکې مه ساتئ. دا چې د مرګ او ژوند، د خیر او شر او د روزي واک یوازې له الله رب العزت سره دی، نو بیا له خلکو نویره د څه لپاره؟ ډیر خلک ما لیدلي چې غمونه او اندېښنې له همدې امله لاسته راوړي چې د الله تعالی په خفه کولو یې خلک خوشحاله کړي، او همدا د توحید په عقیده کې یو ډول کمزوري ده. الله خفه کوي خو مخلوق خوشحاله کوي. د یو مسجد امام و چې د یو بدعت مرتکب کېده، نو ما ورته وویل چې دا بدعت دی، دا کار مه کوه. د حنفي فقه کتابونو هم لیکلي چې دا کار بدعت دی. د حنبلي فقه کتابونو هم لیکلي چې دا کار بدعت دی. د شافعي فقه کتابونو هم لیکلي چې دا بدعت دی. د مالکي فقه کتابونو هم لیکلي چې دا بدعت دی. نو دا کار ولې کوي؟ اول خو په بدعت کې راته تقسیمونه شروع کړل، هلته چې پې لاره بنده شوه، نو بیا یې راته ویلې چې په دې باندې خلک خوشحاله دي، نو زم پرې خوشحاله یم. که الله خفه کېږي خفه دې شي، خو چې خلک دې زمانه خوشحاله. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې الله رب العزت خوشحاله که او مخلوق یې خفه که، هم به الله ترې خوشحاله وي او هم به مخلوق ترې خوشحاله وي. او چا چې د مخلوق خوشحالي وغوښتله، خالق یې خفه که، هم به خالق ترې خفه وي او هم به همدغه مخلوق ترې خفه وي چې د یې خوشحالي غوښتله. یو شاعر وایي دا چې ژوند تریخ دی، نو کاش چې ته خوږ وی. دا چې خلک خفه دي، کاش چې ته خوښ وی. که د رښتوني محبت پر مفهوم وپوهیږئ، نو هر څه به آسان شي، ځکه د خاورې پر سر چې څه دي ټول خاورې دي. د خاورې په سر یعنی د ځمکې په سر چې څه دي ټول خاورې دي، غیر د الله د محبت. علامه ابن قیم رحمه الله د سینې د پراختیا په برخه کې یو لړ مسائلو ته اشاره کړې. ځینې به زه تاسو ته بیان کړم. اول توحید دی. توحید د خپلو صفاتو له امله د سینې په پراختیا کې لوی رول لري، ځکه چې د مشرک ژوند له سره د اعتبار وړ نه دی. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي، د هغه لپاره به په دنیا کې تنگ ژوند وي. وروسته بیا الله فرمایي افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیا نو هغه څوک چې الله تعالی د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل رب خواته په یوه رڼا باندې روان دی. نو توحید او یک